أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. تواسین دا د قرآن او د کتاب مبین آیاتونه دي. لار خودن کې دي او زیره دي داغه مؤمنانو د پاره چې منځ قائموي او زکات ورکوي او بیا هغوی داسې خلک دي چې په آخرت باندې پوره یقین لري. حقیقت دا دی چې کم خلک آخرت نه مني داغوی د پاره مونږ داغوی عملونه خاصه ښکارا کړی دي، نو ځکه هغوی سرګردانه ګرځي. دا هغه خلک دي چې د دوی د پاره بد سزا ده او په آخرت کې هم دوی د ټول نه زیات تاوانیان دي. او اے نبی صلی الله علیه وسلم پدې کې هیڅ شک نشته چې تا ته دا قرآن د یو حکیم او علیم د طرف نه ملاويږي. دوی ته د هغه وخت کې ثواب روا کله چې موسی علیه السلام خپل کور والو ته وویل چې ما ته ور په نظر راغله دي، زم یا خوبا دا غزینا څه خبر راوړم یا بس کروټه راوړم چې تاسو ورته تاود شئ. هل ته چې ورسېدو نو आवाज شو چې مبارک دی هغه څوک چې په دې ور کې دی او څوک چې د دې په خوا کې دی او پاک دی الله چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی. اے موسی زو الله يم غالب او حکیم يم او تخپل همسا لګه وګرځوا. څنګه چې موسی علی السلام همسا ولیدله چې د مار پشان کګه وګ روانه ده نو واپس پشا او تختیدو او پشای اډو اون قتل. اے موسی مې ریګه زما په دربار کې رسولان نه یریږي بغیر د هغه چانا چې قصوري کړی وي. بیا کو هغه د بدین رستو خپل عمل پنه کې سره بدل کړو نزو بخون کې مهربان يم او خپل لاس دی لکشان خپل گریوان ته ورننه باسا زلیدون کې براوزی بغیر د څه تکلیف نه. دا دو نخي په نه کې دي فرعون او داغو قوم ته تتلو د پاره. هغه ډېر بدکار خلک دي، خو هر کله چې زمونږ صفا نخي هغه ته راغله نو هغه اویل چې دا خو صفا جادو دی. هغه سراسر د ظلم او د غرور په وجه د دې نخونه انکار وکړو، حالکه پزړونو کې پر یقین راغلی وو. اوس وګوره چې د دې مفسدانو انجام څنګه شو. بل طرف ته مونږه داوود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام لا علم ورکړو او هغوی دوانو اویل چې شکر دې د هغه الله چې هغه مونږ له خپل ډیرو بندگانو باندې فضیلت راکړو. او سلیمان علیہ السلام د داوود علیہ السلام وارث شو او هغه اویل اے خلکو مونږ ته د مارغانو جبي خودلې شوې دي او مونږ ته هر قسم سيزونه راکړې شوې دي. بشکا دا د الله ښکارا فضل دی. د سلیمان علیہ السلام د پاره د پیریانو او د انسانانو او د مارغانو لخکری را جمع کړي شوی وي او هغه با په پوره حفاظت سره ساتل کېده. یو ځل هغه د دې لخکرو سره په سفر روان وو تر دې چې کله هغوی ټول د میګو میدان ته ورسېدل نو یو میګي ویل اے میګو خپل سورت ننوځي حسنه چې سلیمان علیہ السلام او داغو لخکری مو چخلی کړي او هغوی درنا خبر هم نوي. سلیمان علیہ السلام داغو په خبره په مسکا او خندل او وی ویل اے زما ربا ما په قابو کې وساته چې زستا داغه احسان شکر ادا کړم کم چې تا په ما او زما په مور او پلار کړي دي او چې داسې نیک عمل وکړم چې هغه ستا خوښ وي او ما په خپل رحمت سره په خپل نیکانو بندگانو کې شامل کړه. په یو بل موقع سلیمان علیہ السلام د مارغانو جایزه واغستله او وی ویل سوجدا چې زو فلانه هدهد نه وینم آیا هغه چرته غایب شوی دی؟ زبورله سخت سزا ورکوم یا به ذبح کوم یا به ماته مناسب وجه پیش کوي. نو زیات وخت تیر نه وو چې هغه راغې وی ویل ما هغه معلومات حاصل کړی دي چې هغه ستا په علم کې نشتا. ما د سبا په حق لا یو یقیني خبر راوړی دی. ما هلته یو خزه ولیدله چې د هغه قوم حکمران ده. هغه ته هر قسم اسباب ورکړي شوی دي او داغه تخت ډېر لوی شان والا دی
آیت سجده ما اولیدل چې هغه او داغه قوم د الله په ځای نور ته سجده کوي شیطان هغوی ته خپل عملونه خاصه ښکار کړل او هغوی د لوی لارې نه منع کړل دا وجدا چې هغوی دا نه غلار نه مومي چې الله ته سجده وکړي هغه الله چې د اسمانونو او د ځمکې پټ سيزونه راو باسي او هغه ټول هر هغه سیس پیژني کم چې تاسو پټوي او کم چې تاسو ښکارا کوي الله چې داغونه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشتا چې د عرش عظیم مالک دی سليمان عليه السلام ویل مونږه اوس ګورو چې تا رښتیا ویل دي او کو دروغجن یې زما دا خط یوسا او هغوی ته ور وګرځوا بیا تری یو ارتشا او وګورا چې هغوی واپس څه جواب کوي بادشاہي ویل اے درباریانو ما ته خو یو ډیر اهم خطر غورځولې شوی دی هغه د سليمان د طرف نه دی او د الله بخون کی مهربانه د نومنا شروع شوی دی مضمونی داده چې زما په مقابله کې سرکشي مکوي او د مسلمانۍ په حالت کې ما ته حاضر شئ چې خطي واورو نو بادشاہي ویل اے د قوم سردارانو زما په دې معاملې کې مال مشوره راکړئ زه د یوې معاملې فیصله بغیر تاسو نه کوم هغوی ورته ویل مونږه طاقتور او جنگیالي خلک یو او وړاندې فیصله ستا په لاس کې ده ته په خپل وګوره چې ته به څه حکم کوې بادشاہي ویل چې بادشاہان کله یو ملک ته ورننوځي نو هغه خرابوي او داغه ملک عزتمند خلک ذلیل کوي دا قسم کارونه هغوی کوي زورتا یو توفه ورلېګم بیا ګورم چې زما قاصدان واپس څه جواب راوړي هر کله چې د ملکه سبا سفیر سليمان عليه السلام ته ورغه نو هغه ورته ویل آیا تاسو په مال سره زما امداد کول غواړئ سچ الله مال را کړی دی هغه داغینا ډیر زیات دی کم چې تاسو لا در کړی دی تاسو توفه دی تاسو ته مبارک شي اے سفیرا چې چار علی غلې هغه ته واپس لاړ شه مونږ به په هغه پسې داسې لخکری درولو چې هغه به مقابله اونکړي شي او هغه به داغ زینا په داسې ذلت سره وباسو چې خوار او ذلیل به پاتې شي سليمان عليه السلام ویل اے درباریانو پتا سو کی با سوک مالا داغه تخت راوړي د دین مخکی چې هغه ما ته تابع فرمان حاضر شي په پیریانو کې یو مضبوط پیری ارز وکړو چې تو بلا د خپل زینه پاسې دلې نه او زبدرتا هغه حاضر کړم زه د دې طاقت لرم او امانتدار یم د کم سړی سره چې د کتاب یو علم وو هغه اویل زی درلا د سترګو د رب نه مخ کې راوړم نو هر کله چې سليمان عليه السلام هغه تخت پر خواته پروت ولیدو نو وی ویل چې دا زما د رب فضل دی چې ما وازمی چې زه کفر کوم او کو ناشکر جوړېږم او څوک چې شکر کوي نو داغه شکر پخپلا داغه د ځان د پاره فائدہ لري کنه نو څوک چې ناشکری وکړي نو زما رب به حاجت دی او پخپل ذات کې پخپل بزرگ دی سليمان عليه السلام ویل پناشنه طریقه داغه تخت داغه مخ ته کېګ دی مونږ ګورو چې هغه صحیح خبري ترسي او کو په هغه خلکو کې دا چې هغه صحیح لار نشي مونږ بادشاہ چې کله حاضر شوا نو ورته ویل شو چې آیا ستا تخت د دې پشان دی هغه ویل داخله کې چې هغه وی مونږ ته خو د مخ کې نه پته لګېدلی و او مونږه د اطاعت سر کته کړي وو یا مونږه مسلمانان شوي وو هغه چې د ایمان راوړلو نه کم سیز منع کړی و هغه د الله نه سیوا نور معبودان وو چې هغه به عبادت کولو ځکه چې هغه د یو کافر قوم نه و هغه ته ویلې شو چې محل ته ورننوځه هغه چې وکتل نو ګمان یې وکړو چې ګنیدا د اوبو تالاب دی او د ورکوزیدو د پاره خپل پیسې راوچت کړي سليمان عليه السلام ورته ویل دا د شیشه صفا فرش دی نو هغه ویل اے زما ربا ما تر اوسه پوری په خپل نفس باندې ډیر ظلم کوو او اوس ما د سليمان عليه السلام سره د الله رب العالمین اطاعت قبول کړو او سمودیانو ته مونږه داوی رور صالح عليه السلام د دې پیغام سره ولېګو چې د الله بندگی کوي نو هغه دوه ډلې شو چې د یو بل سره جګړې شروع کړې صالح عليه السلام ویل اے زما د قوم خلکو د نیکین مخ کې د بدای د پاره ولی تلوار کوي
هغوی اویل مونږ خو تو او ستا ملګری د بدفالۍ نخا غنو. صالح علیہ السلام جواب ورکړو ستاسو د نیکفالۍ او بدفالۍ معاملې خو د الله سره ده. اصل خبره دادا چې پتاسو ازمیخت کیږي. په دغه خار کې ډلی والا نه کسان وو چې په ملک کې به فساد کولو او د اصلاح هیڅ کار به نه کولو. هغوی په خپلو کې اویل د خدای په قسم وعده وکړي چې مونږ به په صالح علیه السلام او داغو په کور والو حمله کوو او بیا به داغو ولی توایو چې مونږه داغو د خاندان د هلاکت په وخت کې هډو حاضر نه وو. مونږه بالکل رښتیا وایو. دا پټ تدبیر خو هغوی وکړو او یو پټ تدبیر مونږ هم وکړو چې هغوی ترې هډو خبر نه وو. اوس وګوره چې داغوی د پټ تدبیر انجام څه شو. مونږه تبا کړل هغوی او داغوی ټول قوم. هاغه دی کورونه خالی پراته دي د هغه ظلم په بدله کې کم چې به هغوی کولو. پدې کې د عبرت یو نه خدا د هغه خلکو د پاره چې پوه لري او بچ مکرل هغه خلک چې ایمان راوړې وو او د نافرمانی نه پرهیز کولو. او مونږه لوط علیہ السلام الیګو. یاد کړه هغه وخت کله چې هغه خپل قوم ته وویل آیا تاسو بدکاری کوئ او پسترګو ورته ګورئ؟ آیا تاسو دا کار دی چې خزي پرېږدئ او د شهوت پوره کولو د پاره سړول ورځئ؟ حقیقت دا دی چې تاسو سخت د جهالت کار کوئ. لیکن دغه د قوم جواب د دینه بغیر بل هیڅ نه وو چې وی ویل چې د لوط کور والا د خپل کلی نه بهر وباسي. دوی ځان ته ډېر پاکان خلق وای. اخر دا چې مونږه هغه بچ کړو او دغه کور والا هم بغیر داغه د خزینه چې داغه د رستو پاتې کېدلو مونږه فیصله کړی و. او را ورو په هغه باندې یو باران ډېر خراب باران وو. هغه داغه خلکو په حق کې چې خبردار کړي شوی وو. اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا الله لره ثنا ده او سلام پاغه بندگانو باندې چې هغه الله غوړه کړل. د دوی نه تاسو کړه چې الله بهتر دی او کو هغه معبودان چې داخله کې داغ سره شریک وي. خنو هغه څوک دی چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړل او ستاسو د پاره د اسمان نه وبرا ورولې بیا داغه په ذریعہ هغه خسته خسته باغونه راوخې جول چې داغه ونی راخې جول ستاسو د وس خبره نه ده. آیا د الله سره بل خدای هم په دې کارونه کې شریک شته؟ نه، بلکې دا خلک د صحیح لارینه بیلاری روان دي. او هغه څوک دی چې ځمکې د قرار ځای جوړ کړو او د نننې پکې دریابونه روان کړل او پاغې کې د غرونو میخونه خخ کړل او د اوبو د دوو ذخیرو په منځ کې پردې ودرولې. آیا د الله سره بل خدای هم په دې کارونو کې شریک شته؟ نه، بلکې په دوی کې اکثر خلک ناپوه دي. څوک دی چې د بیقرار سړي دعا اوري کله چې تری هغه دعا غواړي؟ څوک دغه تکلیف لري کوي؟ او څوک دی چې تاسو د ځمکې خلیفګان کوي؟ آیا د الله سره بل خدای هم په دې کار کې شریک شته؟ تاسو ډېر کم سوچ کوئ. او هغه څوک دی چې تاسو ته د اوچي او د سمندرونو په تورو تیارو کې لار خي او څوک د خپل رحمت نه وړاندې هواګانی د زیری په تور را لېږي؟ آیا د الله سره بل خدای هم شته چې دا کار کوي؟ الله ډېر اوچت دی د هغه شرک نه کم چې دا خلق کوي. او څوک دی چې د پیدا وخت ابتدا کوي او بیا داغه اعاده کوي؟ او څوک تاسو له د اسمان او د ځمکې نه رزق درکوي؟ آیا د الله سره بل خدای هم په دې کارونو کې حصدار شته؟ ورته وایا چې راوړې خپل دلیل کو تاسو رښتینی یې. دوی ته وایا د الله نه بغیر بل هیڅوک په اسمانونو او په ځمکه کې د غیب علم نه لري او هغه ته معلومه نه ده چې کله به هغه دوباره ژوند را پاسول کیږي. بلکې د آخرت علم خو د دې خلکو نه ورک شوی دی. بلکې دوی د آخرت په حق لا په شک کې دي. بلکې دوی داغه نه وړاندې دي. دا منکر خلک وایي آیا کله چې مونږه او زمونږه پلار نیکونه خاوري شویو نو مونږ به واقعي د قبرونو راځتل کیږو؟ دا خبري مونږ ته هم ډېری شوې دي او مخکې زمونږه پلرونو نیکونو ته هم شوې دي. لیکن دا بس د دروغ قصې دي چې د پخوا زمانه راسي ویل کیږي.
ورته وایا چې لکشان پزمکه کې وګرځي او وګورئ چې د مجرمانو سو انجام شوه دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د دوی په حال غم مکوا او د دوی په فریبونو خپل زړګي متنګوا. دوی وایي چې دا د يرونی وعده به کله پوره کیږي که تاسو رښتینی یې. ورته وایا کې دي شي چې د کم عذاب د پاره تاسو تلوار کوي داغه یو حصہ تاسو ته نږدې راغلی وي. حقیقت دا دی چې ستارب خو په خلکو ډېر فضل کون کې دی لیکن اکثر خلک شکر نه وباسي. بشکا ستارب خپې جنې هر هاغه څه چې هغه د دوی سينو دننه پټ ساتل دي او هر هاغه څه چې دوی ښکارا کوي. د اسمان او د ځمکې یو پټ سیس داس نشته چې هغه په یو واضح کتاب کې لیکل شوی موجود نوي. دا حقیقت دی چې دا قرآن بنی اسرائیل ته اکثر هغه خبري سرګندوي په کوم کې چې داوی اختلاف دی او دا هدایت او رحمت دی د مؤمنانو د پاره. بشکا چې د غشان با ستارب د دې خلکو په مینس کې هم په خپل حکم فیصله کوي او هغه زبردست دی او هر څه ورته معلوم دی. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم په الله باور لرا یقینا چې تو ښکارا په حق یې. تمړو ته او رول نشي کوله نه هغه کڼو تخپل आवाज رسولې شي چې هغه واپس پشا تېخته کوي او نه ته رندو ته لار خودلې شي چې د بیلاری کې دونه بچ کړي. ته خو هغه خلکو ته خپل خبره اورولې شي چې څوک زمون په آیاتونو ایمان راوړي او بیا حکم منون کې جوړ شي. او کله چې زمونږ د خبرې د پوره کېدو وخت په هغوی باندې راشي نو مونږ با دا غوی د پاره یو زناور د ځمکې نه راو باسو چې دا غوی سره به خبرې کوي چې خلکو به زمونږ په آیاتونو یقین نه کولو. او لک خیال وکړئ د هغه ورځې په کوم ورځ چې مونږه د هر امت نه د داسې خلکو یو لوی ډله راایساره کړو چې هغوی به زمونږ آیاتونه دروغ ګڼل. بیا به هغوی د خپلو قسمونو په لحاظ سره درجه په درجه په ترتیب کړی شي تر دې پوري چې کله ټول راجم شي نو دا غوی خپل رب با دا غوی نه تاسو کړی چې تاسو زما آیاتونه دروغ وګڼل حالکه تاسو داغه علمي احاطه نه وکړي. کدا نو نور تاسو څه کول او دا غوی د ظلم په وجبا د عذاب وعده په هغوی باندې پوره شي بیا به هغوی هیڅ هم نشي ویلې. آیا دوی نګوري چې مونږه د دوی د آرام حاصلولو د پاره شپه جوړه کړی و او رزمو روخانه کړی و. بشکا پدې کې ډېری نخوي د هغه خلکو د پاره چې ایمان به قبلولو او سهال بوي په هغه ورځ کله چې سر پکو حالي شي او هغه ټول مخلوق به یریږي کم چې په اسمانونو او پزمکه کې دي بغیر د هغه خلکونه چې الله د دې یرینا بچ کول غواړي او ټول به زوړند غوګونه داغه دربار ته حاضرېږي. نن تو غرونه ویني او دا خیال کوي چې خه مضبوط دي لیکن په هغه وخت کې با دا د وریځو پشان الوزي. دا به د الله د قدرت کارنامه وي چې هر سيزي په حکمت سره مضبوط جوړ کړي دي. بشکا هغه خبر دی د هغه کارونه چې تاسو یې کوي. څوک چې د نیکۍ سره راشي هغه تبا داغه نه زیاته بهتره بدله ملاويږي او دغه سي خلک با د هغه ورځې د ویرینا محفوظ وي. او څوک چې د بدای سره راشي نو هغه ټول با پرمخي ورته ورغورځول کیږي. آیا تاسو د دین سیوا بل بدله مونږ شي چې څنګه کار کوي هغه رنگ بدله بمومای. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا ما ته خدا حکم راکړی شوی دی چې زه د دې خار د رب بندگی وکړم چې هغه د دې خار نه حرم جوړ کړی دی او چې د هر سیز مالک دی. ما ته حکم راکړی شوی دی چې زه مسلمان اوسم او دا قرآن اوروم. اوس چې څوک صحیح لار اختیار کړي د خپل ځان د خېګړې د پاره به اختیار کړي او چې څوک بیلاری شو نو هغه ته وایا چې زه خو بس صرف خبردارون کېم. هغه ته وایا ټول سنا خاص الله لره ده. هغه به درته ډېر زر خپل نخي اوخی او تاسو به او پیژنئ او ستارب نا خبر نه دی دغه عملونو نه چې تاسو کوي.